اکثر خلک به تاسو لیدلی وي چې هغې باندې خوله ډېره زیاته راوځي. ایکسسیو سویټینګ دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو هایپر هایډروسس. دا خوله دومره زیاته وي چې دا د لاسونو په تلو باندې، مخ باندې، ترخونو باندې، خپو باندې ډېره زیاته راوځي. که هغې کار کړی وي او که نه وي کړی. اکثر داسې خلک وي چې هغه ډېر زیات یخ موسم یو یخ موسم کې د هغې چې کوم ترخونه دي یا خپې دي یا لاسونو باندې ډېره زیاته خوله راوځي. دې کنډیشن ته موږ وایو هایپر هایډروسس. هایپر مطلب ډېر زیات، هایډروسس مطلب خولې. ایکسیسیو سویټینګ دا څه شی دی؟ دا یوه بیماري دی. خو دا بیماري اکثر ځان ته نه وي. ګورئ دې خبرې باندې ځان پوه کوئ. دا اکثر د څه بیماریانو د وجې دا بیماري انسان ته لګېږي. لکه څه شی؟ لکه سټریس. که د چا ډېر زیات سټریس وي نو هغې ته هم دا کېدلی شي ډېره زیاته خوله به انسان باندې راوځي. یا یو بل کنډیشن دی هغې ته موږ تایرویډ وایو. تایرویډ که کله هم ټیک نه وي، د تایرویډ فنکشن ټیک نه وي، نو هغې کې هم دا کېدلی شي. نو تایرویډ خامخا ټیسټ کوئ. تایرویډ چې کوم پروفایل دی هغې کې 3 ټیسټونه لازمي دي، T3 T4 او TSH. دا خامخا کوئ. اکثر د دې د وجې انسان باندې ډېره زیاته خوله راوځي، یا د ویټامین ډي د کمۍ د وجې ډېره زیاته خوله راوتلی شي. خو که دا یو سیزم نه وي بیا هم انسان به ډېره زیاته خوله راوځي، هایپر هایډروسس وي هغه ته. نو د هغې دپاره ډېر اسان یو علاج دی، هغه هر څوک کولی شي. که دې سره ډېر زیات کمېدلی شي، که نه وي نو انسان بیا ورو ورو بوټوکس انجکشن طرف ته هم تللی شي. اول چې کوم علاج دی هغه د انټي پرسپیرنټ. انټي پرسپیرنټ چې کوم لوشن دی یا صابون دی، دا صابون هم میلاویږي. نو دا که تاسو چېرته هم تپوس وکړئ، اکثر میډیکلو کې هم وي، دوکانونو کې هم وي، دا به پرې لیکلي وي انټي پرسپیرنټ. نو دا صابون ځان ته رالی دې سره لامبی ښه مزېدار، چې دې سره کله هم انسان ولمبي چې کوم د خولې ولا چې کوم سویټ ګلینډ دی اکثر هغه بلوک کوي. دا کار څومره کوي؟ 40 to 60% د هغه بلکل هم د هغه چې کوم د سویټ ګلینډ دي، د خولو ولا چې کوم ګلینډ دي، کوم ځای نه خوله راوځي هغه بلوک کوي. که دې هم کار ونه کړو، دې نه بغیر تاسو لوشن هم استعمالولی شئ. د دې انټي پرسپیرنټ چې کوم لوشن دی هغه هم استعمالولی شئ. هغه اکثر انسان تنګ څه شي نه وي، ترخونو نه ډېر زیات تنګ وي، ترخونو باندې ډېره زیاته خوله راوځي، نو دې باندې دا تاسو یوز کولی شئ. دې صابون سره لامبئ. صابون نه پس د چې کوم لوشن دی انټي پرسپیرنټ، د لوشن تاسو کوم ځای نه چې خوله راوځي هغې ځای باندې تاسو اپلای کولی شئ. خو که دې هم کار ونه کړو، دا 5 نه واله تر 6 غنټو پورې ښه صحیح کار کوي. خو چې کوي نو بیا ټیک ټاک دی. که اکثر خلک وایي چې نه زه صابون هم نه الم او دا چې کوم لوشن دی دا هم نه الم، دې نه بغیر څه طریقه وښیه. دې نه بغیر چې کوم د اکثر سرجري هم ورته کېږي، خو سرجري زه نه پریفر کوم. سرجري مه کوئ دې څیزونو ته، په کار هم نه وي. دې نه بغیر تاسو بوټوکس چې کوم انجکشن دی هغه هم لګولی شئ. بوټوکس انجکشن کوي څه شی؟ بوټوکس انجکشن هغه سویټ ګلینډ چې کوم رغلي وي، چې کوم نه خوله راوځي، هغه اکثر بلوک کي. هغه لاسونو کې وي، که خپو کې وي، که ترخونو کې وي، هغه بلوک کي. بیا انسان باندې خوله نه راوځي. خو د دې چې کوم افیکټ وي هغه 6 میاشتو پورې وي. نو 6 میاشتو نه پس پته بیا نور بوټوکس انجکشن ځان ته لګئ. خو د دې چې کوم افیکټ بیا 6 میاشتو پورې ختم شي. د دې چې کوم قیمت دی هغه اکثر لږ های وي، 25,000 نه واله تر 15,000 پورې هم راځي دا انجکشن چې ته ځان ته لګئ. خو د دې دا پروسیجر دی، دا طریقه دی. خو چې کوم صابون دی یا کوم لوشن دی انټي پرسپیرنټ، دا ټول نه ښه دی، یو ښه افیکټیو شی دی. دا صابون سره تاسو لامبئ، لوشن کوم دی هغه اپلای کوئ پې. دا به یو 6 غنټو پورې کار کوي. هغه نه پس چې انسان کله سهار بیا راپاڅېږي بیا هم دې صابون سره لامبئ، دا لوشن اپلای کوئ. دا ډېره ښه طریقه دی. مهرباني.